لوی او بخون کې الله تعالی په نامه سلامونه او نیکې له خدای ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. او نن راغلی یو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ ته زموږ یو ګران وطندار چې یو ناروغي والا پېښه شوې ده، نو موږ د کابل ولایت څخه رالو، دې ته هم لږ څه مرستې راوړي دي، نو دوی ته به مرستې ورکوو، د دوی د مریضۍ په اړه، د دوی ناروغیو په اړه، د دوی مشکلاتو په اړه به دوی څخه پوښتنې وکړو. نو تر پایه موږ سره پاتې شئ. سلام علیکم ماما، څه حال دی؟ سلام، تاسو ښه یاستئ؟ خیر اوسې. مننه. ماما ستا نوم څه دی؟ زما نوم نیاز محمد دی. نیاز محمد دی. او د زوی نوم دې څه دی؟ د دې ظهور رحمان دی. ظهور رحمان. ظهور رحمان څومره وخت کېږي چې دا مریضي لري او دې مریضۍ په باره لږ ووایه موږ ته. دا تقریبا هسې خو دی مخکې غږ نه کوو، 5-6 میاشتې به کېږي، خو دا 3 میاشتې کېږي چې موږ پرې پوه شوی یو. او د دې کولمه کې سرطاني کتله وه، او هغه چې ټسټونه مو وکړو، بیا ټسټونه مو یوړه کابل ته، کابل والا چې بیا ویې کته، وایي دا کتله ده سرطاني. هغه بیا 3 واکسینونه مو ورته وکړو، هغې نه وروستو بیا کولمه یې څه مشکل پیدا شو، هغه وشکېدله. واکسینونو نه وروستو 4 واکسین ته بیا بوتله. بیا چې دلته لاړو سیاتامې ته دوی ویل چې به هلک خراب دی او ګوګل یې ټول د دغه نه ډک شوی، کولمه یې چاودېدلی. بیا دلته اپریشن دوی وکړو، کابل والا سره موږ مشوره وکړو چې دې سره څه وکړو. هغوی ویل چې هغه کوم کتله چې ده هغوی سره دوی باید نه چېړي، هماغه کوم ځای چې شکېدلی هماغه مرمت کړي او نور بس. بیا 10-11 ورځې کېږي چې دا سیاتامه کې اوس هم کور ته راوړی دی. سیاتامې جواب ورکړو؟ نه، دوی وویل چې بس کوم مشکل چې هغه موږ وکړو، او هغه سرطاني کتله به علیاباد والا دا په خپله کوي، واکسینونه کوي، هغې نه وروسته بیا عملیات هغوی کوي. مخکې نه څه شور نه کول لکه دې مریضۍ نه مخکې ویل چې دا ځای مې خوږېږي؟ شور څنګه نه کوو، بند و، هغه لاره یې بیخي د کولمو بنده شوې وه. دا څو کلو به یې دا ورو؟ دا 40 کلن دی. ځوان هلک دی. بس الله دې شفا ورکړي. څه ډاکټرانو خو څه نه ویل چې پېښور ته یوسې یا د دې علاج نور؟ ډاکټرانو ویل چې ویسې، خو لارې بندې شوې، ټوکنې بندې شوې، هر څه مشکلات و، نه ویزه شو، نه پاسپورټ شو، هېڅ شی هم نه شو، مجبوري نه موږ بیا علیاباد شفاخانه کې داخله وکړو. اوس څنګه دی صحت یې؟ اوس یې دغه شوی دی، علاج جوړ شو؟ نه مکمل خو علاج خو یې ځکه نه دی شوی چې هغه کوم سرطاني کتله چې و، دوی ویل چې هغوی سره موږ کار نه لرو، صرف هغه کوم کولمه چې چاودېدلی وي د هغې علاج یې وکړو. هغه علاج څه شو؟ د هغې کولمه چې چاودېدلی و د هغې علاج وشو، او د لاندې کولمه چې ده هغه پاتې ده، هغه به بیا علیاباد والا دغه کوي، واکسینونه به کوي. هغوی بیا وویل چې د دې واکسین سره دا کتله ختمېږي، چې ښه کمزوری شو بیا هغه وخت موږ د دې عملیات کوو. څو ډاکټرانو ته مې وړو دا نسخې لږ راماته؟ بې حسابه، هغه بې حسابه چې کابل کې هم دلته هم دا د دې شفاخانې د سیاتامې دغه ده، د دې دوسیه ده بس ده؟ دوسیه مې چاپ کړو. او مصرف به پې څومره کړی؟ مصرف هم څومره راغلی؟ مصرف دا 3 میاشتو کې د لک نه اورېدلی، هغه هم په قرض پورې یو شی بل شی. څه کار کوې حاجي صاحب خپله؟ زه خو نه دوان یم، او بس اوس کارونه هم نشته. او روح خو مخکې کار نه کوو؟ دا خو حافظ د قرآن و، کله ماشومانو ته سبق ښودل یو ځای بل ځای، کله بس کار معادل یې نشته. خدای به شفا ورکړي حاجي صاحب. خدای مهربان دی. مصرف پې ډېر شوی که نه؟ مسله د دا ښه کړي، دا د کور نه ځان خلاصوو، زهر شه نه خوري، چې دا الله پاک ښه کړي. دا د عملیات فرمه ده؟ نه، دا د واکسینونو فرمه ده. دا د واکسین ده. او د نور ټسټونه څو واکسینه مو اوسه پوره کړي؟ 4 دورې؟ 3 یې کړی او 4م ته تلو چې دا تکلیف ورته پیدا شو. دا فشار پې زیات و ځکه یې دغه وشو؟ هلته لاره کولمه بنده. او کومکونه خو تاسو سره نه دي شوي؟ لکه چا کومک تاسو سره کړی؟ الله دې کومک وکړي، نو بس موږ خپله چاته ولاکه ویلی یا
خوله هم چاته جوړېږي خو دا تاسو ته هم خدای خبر چا به ویلی موږ به دا که دومره خبرې چې کوم دوست به تاسو سره دغه شوي الله نه غواړو دا زموږ دغه نه ده چې چاته تمه نه کوو نه چاته تمه نه کوو الله نه تمه کوو ولا که ما چاته ویلی د دې خبرې خو نه پوهېدم چې دا د کومې خوا نه تاسو راغلی بس خدای مهربان دی کومکونه به مو شي الله پاک به کومک وکړي ته به خدای شفا ورکړي بیرته به روغ شي او دا د حافظ د قرآن دی دا ډېره لویه خبره ده دا په الله جل جلاله باندې د ګران بنده دی تاسو ته خو به ډاکټرانو په کابل کې ویلي که نه که دې تمه خو به یې نه دی که چې دې علاج دلته کېږي تاسو خو به داسې پیشنهاد نه دی کړی چې بل هېواد ته یې ورسوئ ځکه نن سبا خو هر څوک همدا کوشش کوي چې پیسه والي که نه که علاج کېږي که نه کېږي پیسه خپله اخلي بلکل او دوی خو علاج د هماغه بستر مفت دی هلته نور واکسین او هر شی په موږ باندې کوي بازار نه راوړي که کوم شی شفاخانه کي هغه ورته هسې کوي خو اکثر یې په موږ باندې راوړي ځمکه او جایداد چې لرئ خدای لره او دا زموږ د سوځای دی صلی الله دې ورسره مرسته وکړي حاجي صاحب موږ هم خلکو نه همدا غواړو چې که 100 روپۍ لرئ 10 روپۍ ستاسو په درد باندې کېږي یا 10 روپۍ نور کومک وکړئ ځکه که تاسو یو بنده خوشحاله کړئ الله جل جلاله به ستاسو خوشحاله کوي تاسو د یو کس مرسته وکړئ الله جل جلاله په بل عزتمند ستاسو مرسته کوي نو دې نه ښه بله لاره نشته دی نو بس تر څو کولی شئ نور سره مرسته وکړئ خپل وطندارانو سره خپل ورونو سره ځکه دا د 2 ورځې دنیا ده یو ورځ به انسان یې یو ورځ به نه ځکه چې هغه یو ورځ هم اوسي خو خوشحاله خو اوسي ښه وخت سره خو یې تېر کړي یو بل سره نو حاجي صاحب موږ چې څه تیار کړي تاسو ته د کابل نه چا کومک تاسو سره کړی دی نو هغه به تاسو ته درکړو نو بس خلکو نه همدا غواړي چې کومکونه وشي تاسو ته ځکه تاسو ته کومک وکړي نو دا ورور موږ ولیدو کوکونه یې تازه دي که نه کوکونه یې تازه دي خلاصوی ما حاجي صاحب نه دا بې دغه په اسمان باندې خلاصوی ما تکلیف نشي حاجي صاحب نه نه خیر دا کوکونه ډېر نازک حاجي صاحب خو دغه نشي پرون ورته په اسمان الله دې شفا ورکړي حاجي صاحب خبرې کوی شي اوس به تکلیف کېږي که نه قاري صاحب که تاسو لږ ووایئ موږ ته چې مخکې تاسو که دا ایس کولو دا زه درد کوي کور کې میلې علاج یې مخکې نه کولو ورته علاج کوو خو داسې لږ تکلیف و ورو ورو بس یو دم تکلیف مې زیات شو هغه په دې چې بیخي درد زیات شو بس ما وویل بس چې هلته لاړو سیتامې ته بس تلویزیوني معایناتو کوی معلوم نه شو بیا هلته بل ځای ته لاړو هغه کمرې والا معاینات وکړو بیا ویل چې دغه تکلیف ده هغې نه وروسته مونږ هم پوه شو چې ولا شی خطري ده بیا مونږ علاج شروع کړو دې کلمو سره نور بدن خو درد نه کولو بدن تبه هم راتله راباندې نور سردردي څه هم راتله بس حاجي صاحب موږ چې کومې مرستې تاسو ته راوړې دي د چا له خوا چې مرستې تاسو ته شوې نو هغه به تاسو ته درکړو بس الله دې شفا ورکړي بس تاسو ته هغه څه کومک او مرسته شوې ده بس تاسو ته درکړم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس حاجي صاحب ته 10 زره افغانۍ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس دا 20 زره یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس دا 10 زره دغه مرسته وه چې موږ تاسو ته راوړې وه او چا له خوا چې شوه د هغې دې هم کور اباد وي بس دا وشمه حاجي صاحب دیش
نشته بس دغه حاجي صاحب بس اوس لپاره دوایي دغه پې لږ څه وشي لږ ستاسو لاس نه هم سپک شي ورسره بس الله دې ورته شفا ورکړي بس دعاګانې به کوو الله آمین خدای پاک تاسو سره ډېر ښه وکړي او چې چا دا کار کړی دی هغوی ته دې خدای پاک اجرونه درکړي او تاسو ته امین نو ګران دوستانو تاسو له کوم کومک چې موږ د کابل څخه راوړی و کوم چا چې 210 افغانۍ کومک کړی و نو هغه موږ دوی ته ورسولی نو تاسو هم همدا هیله ده چې دوی سره مرسته وکړئ ځکه دوی بل څوک نه لري بس خدای ته یې تمه ده بس شفا هم خدای نه غواړي نو تاسو هم همدا هیله چې دوی سره لاس ورکړئ دوی ته لاس ورکړئ دوی سره مرسته وکړئ ځکه ما مخکې هم ویل که تاسو دوی سره مرسته وکړئ الله به تاسو سره مرسته وکړي تاسو به هم خوشحاله اوسئ الله به هم تاسو څخه خوشحاله اوسي او دوی به هم خوشحاله اوسي او دوی د مریض ته به الله جل جلاله زر تر زره شفا ورکړي نو ډېره مننه تاسو تر دې د موږ سره وئ ښه وخت خدای پامان